د اطلاعات او کلتور وزارت د ترنم او کلتور رئیس مولوي امان الله مستغفر لوګر ته د یو کاري سفر په ترڅ کې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس ترڅنګ له لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او کلتورپالو ځوانانو سره د همغږۍ تر سرلیک لاندې ناسته وکړه. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس دغه ولایت د کلتور او علم کور وباله او زیاته کړه چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته په دې ولایت کې د شاعرانو او لیکوالانو پرمختګ برخې ته ځانګړې پاملرنه شوې. لوګر ولایت د علم کور د ادب کور ده. دلته په موږ په ګڼ شمېر کې کوی په سلګونو لیکوالان لرو. د لیکوالانو په مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي. د دوی لپاره د ټولې د لا وسعت لپاره موږ مختلفې برنامې په لاره اچولې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت پورې اړوند د ترنم او کلتور رئیس د لوګر د لیکوالانو، شاعرانو او کلتورپالو ځوانانو ستونزې او وړاندیزونه واوریدل او زیاته کړه چې د لوړو زده کړو او اطلاعات او کلتور وزارتونو او د علومو اکاډمۍ له لوري د لیکوالانو، شاعرانو او کلتورپالو د حقونو لپاره یوه کړنلاره جوړه او د نورو اجراتو لپاره د عدلیې وزارت ته لیږل شوې. څنګه چې د نظام پر راوستلو کې مو هڅې کړې دي داسې به د نظام په ساتنه کې هڅې کوو انشاءالله. او دغه متحد خلک یو ځانګړنه د دغه قلموالو دغه ده چې دا فکري روزنه کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ترنم او کلتور رئیس په وینا چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 22 نمبر فرمان پر بنسټ هیواد کې د مشاعرو او ادبي ناستو لپاره یو نوې کړنلاره تصویب شوه.